د نیوز پری چینل لیدونکو ستړي مشئ پام وکړئ تازه لاندو مهمو خبرونو ته. چارواکي وایي زابل او ننګرهار کې 13 وسلوال مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې. افغان امنیتي چارواکي وایي په زابل او ننګرهار کې 13 وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دفاع وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواک په ملاتړ 100 تنه مخالف وسلوال د زابل ولایت مرکز ته څیرمه په ترنک او جلتک سیمو کې په نښه کړل چې 8 ووژل شول او 12 نور ژوبل شول. له بلې خوا د ننګرهار د والي مطبوعاتي دفتر وایي چې امنیتي ځواکونو د دغه ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې 6 وسلوال طالبان وژلي او 4 نور یې ټپیان کړي دي. خبرپاڼه کې ویل شوي چې په دې نښته کې 2 سرتیري هم وژل شوي او یو ټپیدی. طالبانو د وروختو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. چارواکي وایي نورستان کې د کچالو حاصل 100 سلنه زیات شوی. د افغانستان د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت وایي روان کال په نورستان کې د کچالو په حاصل کې 100 سلنه زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت ویان د اکبر رستمي نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل تیر کال په دغه ولایت کې په 200 هکتره ځمکه کې کچالو کرل شوي وو چې نږدې 4000 مټریک ټنه کچالو یې کړي وو. د نوموړي په وینا روان کال په دغه ولایت کې په 213 هکتره ځمکه کې کچالو کرل شوي وو چې 4600 مټریک ټنه کچالو یې کړي. زیاتره ځمکه په مرکز پروان کې کرل شوې ده. رستمي زیاتوي چې دا شمېر ښکاره کوي چې د تیر کال په پرتله ورکې 100 سلنه زیاتوالی راغلی او افغانستان بېلابېلو هیوادونو ته صادراتو کې 13 سلنه زیاتوالی راغلی. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د روان مالي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په بېلابېلو هیوادونو ته په صادراتو کې 13 سلنه زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت په اعلامیه کې د سوداګرۍ وزیر نصر احمد غوریاني له قوله ویل شوي چې روان کال د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د صادراتو د زیاتوالي او سوداګریزو چارو د سمون لپاره څو تړونونه لاسلیک شوي وو چې ورسره د سبزیو او میوو په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د غوریاني په خبره وچه میوه او زعفران د افغانستان له عمده صادراتي توکو حسابیږي او د انجی هنګ بوټي د پروسس او بسته‌بندي او د صادراتو د څرنګوالي په موخه له څو خصوصي او دولتي بنسټونو سره د همکارۍ تړونونه تر لاس لاندې دي. د صنعت وزارت وایي ټاکل شوي چې د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې ډېر ژر یو 6 میاشتنی نړیوال نندارتون هم جوړ شي. د دغه وزارت چارواکي زیاتوي چې دغه نندارتون کې د افغاني توکو د ګډون او نندارې ته د ایښودلو لپاره چمتووالی روان دی. لیدونکو له ملتیا مننه کوم ښې چارې